و یو ماشوم دا مکتب ته نه تللو، ډېر زیات به په کور کې خفه به ناست و، خو د مور او پلار به ورته روزانه لګیا ول چې بچې مکتب ته ځه، مکتب ښه شی دی چې مکتب ووایي. خو دا ماشوم به چې دی که نه خفه به ناست و چې نه مکتب ته نه ځمه، بس همیشه به سوچ کې ناست و. بیا یوه ورځ داسې کار وکړو چې یو ډاکټر ته یې بوتلو، په دې ډاکټرانو کې یو رقم ډاکټران دي روانشناسان، ده ته یې وروستلو. کله چې هغه ته یې وروستلو وایي چې زموږ دا بچی چې دی مکتب ته نه ځي، دا لږ یو خبرې ورته وکړي چې لږ پوه شي، لږ ذهني آماده شي مکتب دپاره. نو دا ډاکټر صاحب ورته وایي چې و بچی ته مکتب ته ولې نه ځې، مکتب خو ښه شی دی که نه، تعلیم به وکړې. نو دا ماشوم د ډاکټر صاحب ته وایي چې ډاکټر صاحب زه مکتب ته ځکه نه ځم، زه شرمېږم. ډاکټر صاحب ورته وایي څنګه شرمېږې، څه خبره ده چې ته مکتب ته نه ځې او شرمېږې. او ورته ډاکټر صاحب کیسه داسې ده که زه مکتب ته لاړ شم، په مکتب کې به یا کامیاب شم یا ناکام شم، خو که ناکام شم ښه خبره ده، بس تاویږم را تاویږم خپل کارونه به کومه. خو که کامیاب شومه دې کې بیا دوه خبرې دي. وایي څه خبرې دي پکې؟ وایي یا به داسې کار وکړم، یا به دولتي نوکري کوم، دولت کې به چېرته کار کوم، یا به شخصي نوکري کوم، خپل شخصي کاروبار به مې. خو که شخصي کاروبار مې وي خو دا ښه خبره ده، خو که دولتي وظیفه مې نو دې کې بیا دوه خبرې دي. وایي څه خبرې دي؟ وایي په دولتي وظیفو کې بیا څو قسمه دي که نه، خو که چېرته د دفتر کې ناست وم او کمپیوټر مې مخې ته و، په مکتب کې معلم وم، خو ښه خبره ده. خو که چېرته په عسکرو کې او په دننه په فوج کې راته وظیفه میلاو شو، په دې کې بیا دوه خبرې دي. او که په فوج کې بیا قسمه قسم خلک دي. خو که داسې پولیس شومه چې ښاري پولیس وم یا ترافیک وم، خو ښه خبره ده، ګرځم را ګرځم به. خو که چېرته یې سرحد ته ولېږلمه، په دې کې بیا دوه خبرې دي. څه خبرې دي پکې بچی؟ وایي داسې کار دی یا به هلته جنګ به وي په سرحد باندې، یا به شهید شم او یا به شهید نه شم. خو که شهید نه شم خو ښه خبره ده، بېرته به کور ته ځم او راځم به. خو که شهید شومه دې کې بیا دوه خبرې دي. څه خبرې دي پکې؟ وایي یا به مې دا ملګري ځان سره خپل ملک ته، خپل کورنۍ ته به مې راوړي، دلته به مې دفن کړي، او یا به داسې کار وکړي هغه کوم هندوانو او کافرانو سره مې چې جنګ دی هغې به مې ځان سره خپل ملک ته وتښتوي. کله مې چې هلته ځان سره ویسي نو دې کې بیا دوه خبرې دي. وایي څه خبرې دي پکې؟ وایي یا به مې دفن کړي، خاورې به مې راباندې واچي، یا به مې وسوځوي، او یا به مې چې دی صابون به رانه جوړ کړي. خو که دفن یې کړم او یا یې وسوځولم ښه خبره ده، خو که صابون یې رانه جوړ کړو، ډاکټر صاحب محترمه دې کې بیا دوه خبرې دي. وایي څه خبرې دي پکې؟ وایي یوه خبره پکې دا ده یا به رانه د سړو صابون جوړ کړي، یا به رانه د ښځو صابون جوړ کړي. خو که د سړو صابون یې رانه جوړ کړو ښه خبره ده، سړي به مې په ځان باندې وهي نو. خو که د ښځو صابون رانه جوړ کړو، ډاکټر صاحب محترمه زه ډېر زیات شرمېږم چې ما دا ښځې په خپل ځان باندې وهي، نو د دې وجې نه زه مکتب ته نه ځم. ډاکټر صاحب محترمه ما ته د مکتب خبرې مه کوه، زه مکتب ته نه ځم. دا بعضې خلک چې دي که نه چې مفت الذي د دوو خبرو چې دی که نه دا بهانې کوي.